السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترم شتنه کړی ده چې په حدیث مبارکه کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي ما په تاسو کې دوه شیان پرېښي دي چې هغه یو کتاب دی بل اهل بیت دي. او دی وایي دغه رنګه مو هم اورېدلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي ما په تاسو کې دوه شیان پرېښي دي چې هغه یو کتاب الله دی، کتاب قرآن دی، او بل سنت زما دي. نو دی کوم یو صحیح دی؟ محترمه دواړه صحیح دي. د زید بن ارقم رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وخت خطبه وویله، له خطبې وروسته یې صحابه کرامو ته وویل انا تارک فیکم، زه په تاسو کې پرېښودونکی یم د دوو ثقلینو چې هغه یو کتاب الله دی، پاکي هدایت دی، پاکي نور دی. فخذو بکتاب الله، تاسې د الله کتاب ونیسئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک صحابه کرامو امت ته ترغیب ورکړي چې د الله په کتاب باندې عمل وکړي، د ژوند قانون د الله کتاب جوړ کړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک و اهل بیت، او ما اهل مې په تاسو کې پرېښی دي. نو اهل بیت عین د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم د سنتیاتو څخه عبارت دی. اهل بیت مبارکان خو همیشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د خپل نیکه مبارک پر سنتیاتو، د هغو پر اقوالو، پر افعالو، پر عاداتو باندې ټینګ وي. تاسو که په افغانستان او پاکستان کې د مشهوره کورنۍ د سیدانو مبارکانو وګورئ، هغه نبوي ژوند کوي. نو د دې څخه دا مراد نه دی چې یو سید لا فاسق وي، فاجر وي، شرابي وي، علیاذ بالله. الله دې سیدان ټول معصوم کړي، الله دې ټول نیک کړي. د دې معنا دا ده چې تاسې زما اهل بیتو باندې لاس تکیه کوي، خو هغه اهل بیت لله الحمد د خپل نیکه متابعت تر موږ تاسو ډیر کوي. ځکه لمسیان د خپل نیکه پر نقش په قدم باندې ډیر ځي، پردي خلک دغو نه نه ځي. الحمدلله سیدان مبارکان هغه د شریعت پایبند وي، د سنتیاتو پایبند به وي. نو سنت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تمسک کول او په قرآن باندې تمسک کول دا د ټول امت مسلمه عقیده ده او د ټول امت مسلمه مذهب دی. دا چې مذاهب اربعه کې راووتل، هر مذهب ځان ته خپل دلایل لري. اوس ګوره موږ راپلیدی نه کوو، خپل احادیث لرو. دی نه ده چې اوس موږ د امام صاحب رایه دلته منو، د ایمان صاحب رایه نه ده. ایمان صاحب موږ ته د دې دلیل ویلی دی، حدیث مبارکه ویلی دی. موږ په زور امین نه وایو، موږ په هغه کې خپل احادیث مبارکه لرو. هغه څوک چې وایي هغه خپل احادیث مبارکه لري، هغه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په سنت تمسک کړی ده. هغه چې نیک یې هغه هم تمسک کړی ده. ما فی المشکل هېڅ مشکل نشته. چې له بده مرغه موږ په مابینځ کې مشکلات جوړوو، دا زموږ بدبختي ده. نو محترمه دواړه روایتونه شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زما په سنتو باندې تمسک وکړئ، هغه عملي کړئ، او کتاب الله مې درته پرېښی دی هغه عملي کړئ، تاسو به ګمراهان نه شئ. او دا بل روایت چې د زید بن ارقم څخه روایت دی، حدیث رقم 640 صفحه 295 مرقات جلد نمبر 11 کتاب المناقب د اهل بیت کې د لپاره وضاحت ورکړی. دا چې وایي زما په اهل بیتو باندې تمسک ونیسئ، نو ما ته به ډېر وخت دا فکر پیدا سړی د حدیث مبارک خو صحیح حدیث دی او غټو غټو کتابو د حدیثو روایت کړی دي. نو دلته به دا فکر راته پیدا چې با سیدان خو نو د هغه لارې څخه اوښتي، نو په هغه موږ څنګه تمسک وکړو؟ بیا مې دغه ته ورفکر سو چې دا سیدان خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم متابعت ډېر کوي، تر هر چا باید دوی ډېر متابعت وکړي چې د خپل نیکه نقش قدم ځین ورک نه سي. او نور خلک دوی ته وګوري چې دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اولاده ده، باید موږ هم دا ډول اعمال وکړو. نو د هغه سیدانو څخه هغه سیدان مبارکان چې هغه د خپل نیکه پر نقش پر قدم باندې روان وي. الله جل جلاله دې ورتاسو ته متابعت کتاب الله او د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم را نصیب کړي. نجات زموږ په متابعت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دي. البته هغه څه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صراحت نه یې په کړی، هغه موږ د صحابه کرامو په اقوالو کې پلټو، که هغو نه وو بیا د تابعینو مبارکانو علماو په اقوالو کې پلټو. ځکه ډېر داسې نوي مسایل دي، نوی زموږ تاسې لکه په نوي ژوند کې چې یو دې کې ډېر داسې څه شته چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په زمانه کې نه وه.
اوس وجود لري، نو هغه بیا موږ د نور اکابرو علماو په اقوالو باندې چې هغو د رسول الله صلی الله مبارک زمانې ته ورژندې وه، نیکان خلک وه، د هیڅ عالم خبره به د رسول الله صلی الله مبارک له قول سره ټکر نه وي. که څوک ټول تاریخ د اسلام وګوري، علما د څلورو مذهبو هغه د رسول الله صلی الله مبارک د احادیثو تشریح کوي، هغه د سنتیاتو تشریح کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.